وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. او دې مشرکین ته څه امتیاز حاصل دی چې الله تعالی به دوی ته عذاب نه ورکوي، حال دا چې دوی د مسجد حرام نه خلق منع کوي او دوی د مسجد واقداران نه دي واقداران د مسجد مگر پرهیزګار خلق، او لیکن د دوی زیاتره نه پیږي. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. او د بیت الله په خو کې د دوی لمونځ نه و مگر شپلۍ وهل او لاسونه ټکول پړکول، نو توسې عذاب وڅکئ په سبب د هغه کفر چې توسې وکوه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بشکه هغه کسان چې کفر یې کړی دی دوی خپل مولونه د دې د پوره خرج کوي چې د الله تعالی د لارې نه خلق منع کړي، نو زر به دوی دا مولونه ولګوي، بیا به په دوی باندې د حسرت او پښیمانتیا باعث وي، بیا به دوی مغلوب کړی شي او هغه کسان چې کفر یې کړی دی دوی به جهنم ته ورجمع کول. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. د پورا چې الله تعالی خبيث د پوک نه جدا کوي او بیا خبيث شیش دی وی ګرځوي ځنه د پوسا، بیا یو د بل د پوسا ټول رو جمع کی، بیا به جهنم ته وچوي. هم دغه خلق توانیان دي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې کافرونو ته ووایه چې کویس هم دوی منشي یعنی اسلام ته روشي، نو څه چې مخکې شوي دي هغه به ورته معاف کړی شي، لیکن که بیا دوی دوباره دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانۍ قانون سره چې څه شوي دي هغه ټول ته معلوم دي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. اے مومنون تو سره د کافرون سره وجنګیږئ تر هغه پورې چې فتنه پوت نشي او دین ټول خاص د الله تعالی د پوره شي، نو کچېره دوی منشي نو بشک الله تعالی په هغه اعمالینه چې دوی کوي شل دین کیدای. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. او کچېره دوی وګرځي نو تو سه پوښي چې بشک الله تعالی د تو سه مولا ساتن کیدای، ش مولا دی او ش مدد کوین کیدای.